زه د مرګي د تیارې کندې څخه نه ویریږم. زه د مرګي د تیارې کندې څخه نه ویریږم. پام چې ډارن نه یمه، خو لږ څه صبر وکړه. زه د مرګي د تیارې کندې څخه نه ویریږم. پام چې ډارن نه یمه، خو لږ څه صبر وکړه. ځکه تر اوسه مې جنت ته تلوسه نشتله. زه د بېوسه بچو خولې ته مې ګوله لټوم. زه یې وطن ته د زاړه ټوکر جامه لټوم. زما د بچې سترګې چې سرې وي د پرون له لوږې، او پر ما غږ کړي چې راګوره ابا، ما ته د سپینه کتابچه د ښوونځي هیره نه سي. او پر ما غږ کړ چې راګوره ابا، ما ته د سپینه کتابچه د ښوونځي هیره نه سي. هغه مې هیرې نه دي. زه به یې مور ته خامخا دارو درمل رسوم. پام چې ډارن نه یمه، خو لږ څه صبر وکړه. پام چې ډارن نه یمه، خو لږ څه صبر وکړه. تاکه د نورو په وژلو کړلو لو باندې د جنت حورو ته خپل غیږ پرانیستې. خو زما د رنځورې رپړېدلې مېرمن د درد نارې یادې دي. زه د جنت حورې دا دومره ژر نږدې نه غواړم، تکه د کفر په وژلو کې مېړانه ښیې. خو زه مسلم می وینه نه در بخشم. ما لا تر اوسه د جنت له حرصه نه اسلامیت نه انسانیت هیر کړی. باور په خدای کړه چې په لوږه مې نن له کوره دغه کراچۍ ایستې ده. زه د مرګي د تیارې کندې څخه نه ویریږم، خو په الله مې قسم چې په هغه دنیا به له دې تڼاکو نه په ډکو لاسو ستا د کفن ګریوان په ډاګه نیسم. زه د مرګي د تیارې کندې څخه نه ویریږم، خو په الله مې قسم چې په هغه دنیا به له دې تڼاکو نه په ډکو لاسو ستا د کفن ګریوان په ډاګه نیسم. زه به د خدای پر وړاندې تا وپوښتم چې دې جنت ته د ورتلو په بدل ولې بچیان دې یتیمان کړل راته. چې دې جنت ته د ورتلو په بدل ولې بچیان دې یتیمان کړل راته. ولې دې کونډه کړه رنځوره مېرمن، ولې دې وره کړه سرسپینه بوډۍ، ولې دې وراره کړه بېوسه نجلۍ. زه به د خدای پر وړاندې تا وپوښتم چې دې جنت ته د ورتلو په بدل ولې بچیان دې یتیمان کړل راته. ولې دې کونډه کړه رنځوره مېرمن، ولې دې وره کړه سرسپینه بوډۍ، ولې دې وراره کړه بېوسه نجلۍ. زما د بچو لاس به د چا په وینو سور شي وروسته. زما د بچو لاس به د چا په وینو سور شي وروسته. هغه د کور مېرمن مې خدای زده چې چیرته به څادر د سوالګرۍ هوار کړي. هغه د کور مېرمن مې خدای زده چې چیرته به څادر د سوالګرۍ هوار کړي. تکه د کفر په وژلو کې مېړانه ښایې. تکه
جنت ته خپل زړګی تود کړی، خو زه مسلم می وینه نه در بخښم. زه به په ورځ د قیامت هرومرو د خدای په مخ کې له تا وپوښتمه. زه به په ورځ د قیامت هرومرو د خدای په مخ کې له تا وپوښتمه. بس دا د سامخې چې نور نو په وینو رنګ شوم. خدای زده چې زما بچي به زما د کفن پیسې له کومه راوړي. خدای ته رحم وکړي، خدای ته رحم وکړي.